د سولې په اړه تازه او د خوشالۍ خبر د لسګونو کلونو راهیسې د افغانانو هیلې او خوبونه په رښتیا کېدو دي. دا چې طالبانو د حکومت لخوا آزاد شوو طالبانو ته څه ویلي او بین الافغاني مذاکرات کله پیلیږي، دا هر څه د ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو 2 اونیو به افغان منځه یا بین الافغاني مذاکرات چې افغان حکومت یا اساسي لوری دی پیل شي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط سیهون ته وویل د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې امریکا او قطر هڅې روانې کړي دي چې طالبان د اختر 3 ورځنی اوربند چې وړمه ورځ پای ته ورسید په نااعلان شوي توګه دوامداره وساتي تر څو د خبرو اترو لپاره لا زیاته باور جوړ شي. د سرچینې په خبره نااعلان شوی اوربند جریان لري، خو تیرو 2 ورځو کې د دواړو لورو لخوا ځینې سطحي تېروتنې شوي دي. سرچینې وویل تیرو 2 ورځو کې د جګړې د دواړو لورو لخوا ځینې سطحي تېروتنې شوي دي، خو زیات کوښښ روان دی چې د نااعلان شوي اوربند په جریان کې او تر بین الافغاني مذاکراتو پورې هیڅ لوری بیا کومه تېروتنه ونه کړي، ځکه دې پروسې ته زیان رسوي. سرچینې دا ونه ویل چې بین الافغاني مذاکرات به په کوم هیواد کې پیلیږي او کوربتوب به یې کوي، خو تازه د مصالحې عالی شورا او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره مخامخ مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی دی. د سیهون د معلوماتو پر اساس د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د نااعلان شوي اوربند پر وړاندې 2 اساسي خنډونه پراته دي. سرچینې وویل افغان حکومت د طالبانو او امریکا د توافق پر اساس د طالبانو د 15,000 بندیانو له ډلې 2,000 هغه یې خوشي کړي دي او ممکن نور هم خوشي کړي، خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یوازې 100 بندیان خوشي کړي دي. په داسې حال کې چې تر دې دمه یې باید 200 تنه خوشي کړي وای، دا هغه څه دي چې د سولې پروسه یې ټکنۍ کړې ده. سرچینه وایي پر طالبانو هم فشارونه زیات دي چې اوربند دوامداره وساتي، خو طالبانو خپلو جنګیالیو ته د نااعلان شوي اوربند د دوام پیغام په سم ډول نشي رسولی، نو ځکه خو دغه پروسه ګونګه پاتې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن سهار د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 7 سرتیري وژلي دي. بلخوا طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه طالب بندیانو ته لارښوونه کړې ده چې تازه د افغان حکومت له بندخونو څخه خوشي شوي دي او ورته یې ویلي دي چې په کورونو کې کینئ او که ناروغ یې نو خپله درملنه وکړئ. په دغې اعلامیه کې آزاد شوي طالبانو ته دا لارښوونه هم شوې ده چې له رسنیو سره د خبرې نه کوي او عاجزي دې اختیار کړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته څومره خوشبینه یاست؟ نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.